زه به دومره ووایم حضرت چې قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهري قدر بلبل بل شناست قدر عنبر عنبري. حضرت د سپاه صحابه چې کوم دښمنان دي نو هغه ډیر واضح دي او تاسو هر وخت چې کوم دی د هغې خلاف په میدان کې چمتو ولاړ یې. ایران کې چې کوم خلک ژوند کوي نو نن سبا د ایران او د اسرائیل شخړه روانه ده. نو اسرائیل چې کوم دی یو داسې هیواد دی چې هغوی چې کوم دی بلا ظلمونه کړي دي، بلا میندې کونډې کړي بوري کړي دي، بلا خویندې جړولي دي، بلا بچي یتیمانان کړي دي. ایران راپاسي او په هغوی باندې حمله کوي. نو د ایران په دې حمله باندې د عمران شکریا ادا کو که نه د اسرائیل باندې حالات باندې الحمدلله ووایو؟ د اسرائیل په حالاتو الحمدلله ویل خو په ټولو باندې لازم دي جی او واجب دي جی. او د ایران او د اسرائیل په جنگ کې دا ویلې شو چې دورونم کله جګړه کوي د بلا شک کله پلار او زوی جګړه کوي او دې ته موږ د یو سیاسي اختلاف په بنیاد باندې په مفاداتو باندې شخړه وایو، د کفر او د اسلام جنگ ورته نه وایو. که مظالمو ته وکتل شي نو د ایران مظالم ډیر زیات دي، شام کې، عراق کې، لبنان کې، بحرین کې، یمن کې. مجموعي لحاظ سره د 5 لاکھو نه زیات د سنیانو قاتل ایران دی. د اسرائیل په ظلم کې شک نشته، خو د غزه شهدا لا 1 لاکھ ته نه دي رسیدلی. بل دا دی چې د اسلام په جامه کې او د اسلام په لباس کې د اسلام سره دشمنی دا ډیره خطرناکه ده. د دې نه چې ښکاره یو دشمن دی، اسرائیل واضح او ښکاره دشمن دی. ایران کې د پاسداران انقلاب نه بعد چې دی کم کفر کتابونو کې لیکلی دی او کم په اسلامي ممالکو کې اختلافات او جګړې پیدا کړي دي، د دې ظلم انتها د اسرائیل د ظلم نه سوا ده. او دا یو خبره به زه وکم، په سیاسي امورو ډېر نه پوهېږم، خو دا یو خبره به زه وکم کومو خلکو چې پاسداران انقلاب والا راوستي خپل کارونه یې ترې واغسته، د کومو ملکونو نه چې د اسرائیل خطره وه هغه پې حد درجه کمزوري کړه، شام، عراق وغیره. نو چې د چا نه حاجت او کار پوره شي بیا د هغه خلکو ضرورت نه پاتې